دوستانو د دنیا ځینې ماهر ساینسپوهانو په یو لمونځ کوونکي انسان باندې تجربه وکړه چې د لمانځه په دوران کې د لمونځ کوونکي انسان د جسم په دننه حصه باندې څه اثر غورځي. دوستانو، ساینسپوهانو د جدیدې ټکنالوژۍ په ذریعه د یو انسان دماغ د لمانځه په مختلفو مراحلو یعنې قیام، رکوع او سجدې په حالت کې وکتل. ساینسپوهانو ولیدل چې د سجدې په دوران کې د انسان په دماغ کې یو قسم کیمیکل په قدرتي ډول راپیدا کیږي چې انسان ته د خوښۍ، خوشحالۍ او سکون احساس ورکوي. دوستان، د لمانځه په دوران کې د انسان په جسم کې د داسې قسم کیمیکل پیدا کېدل د نبي علیه السلام دې حدیث شریف ته اشاره کوي چې فرمایلي دي چې انسان الله تعالی ته د ټولو نږدې د سجدې په حالت کې وي. د نن سبا په دې دور کې د انسانانو د پریشانۍ او مصیبتونو لویه وجه د لمونځ نه کول دي. هر یو خپله خوشحالي او کامیابي د دنیا په کارونو کې لټوي، حالانکه په ورځ کې 5 ځلې په اذان کې مسلمانانو ته همدا ویل کېږي چې حي علی الفلاح، حي علی الفلاح، چې راشي د کامیابی طرف ته، راشي د کامیابی طرف ته، خو انسان بیا هم نه پوهېږي.